السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. یو محترم خوب لیدلی دی. که څه زموږ عادت تا دی چې د خوبو معناوې نه باسو، ځکه مصروفیت دی. کاشکې مصروفیت نه وای، بیا به ما ستاسو د خوبو معناوې در کړې وای. خو داسې خوبونه چې پاکې د امت لپاره عبرت وي، د هغه خوب معنا باسو، بلکې نشر کوو یې هم. محترم الحاج محمد افسر حاجي صاحب محترم چې د رسول الله صلی برک یو عاشق دی، سپین ږیری دی او لا دی، عالم دی. ځکه د ده سره چې زما مجلس وسو د ظاهرشاه په وخت کې هغه د کتابونه ویلي وه تر معرب جامع شرح ملا پورې. نو د رسول الله صلی برک مجاور بلل کیږي، په بالروحه کې په بدر کې هلته ژوند کوي. ډېر نیک عابد د الله دوست دی. الله دې موږ ټول د الله دوستان کړي. او ده سره ما دا وعده کړې وه چې زه به تا په دعاو کې یادوم، او ده دا وعده را سره کړې وه چې زه به هر وخت چې د رسول الله صلی برک حضور ته تشریف راوړم، زه به د دیوبندي سلامونه و جانان د مدینې ته رسوم. و الله دې ما و دوی دواړه او زموږ شاګردان ټوله د رسول الله صلی برک په عاشقانو کې په ورځ قیامت راپورته کړي. د محترم یو قریب یې دی، هغه خوب لیدلی دی چې و یو قریبه او ښځینه وفات شوې ده، بیا مې خوب ولیدله چې ته په جنت کې یې، په جنت کې څه حال دی؟ وایي خیر و خیرات دی. په جنت کې واړه دي، نجونې والکان دي، لویان خلک نسته، یو نفر دی. او دغه رنګه وایي بیا یو سپین کالی سړی و چې زه ورتلم، وایي په هغه شاوخوا باندې ماران وه، نو ډېر ماران وه. او دې مورې په خوب کې راته وویل چې دا خلک چې جنت ته نشي راتلی، دا فلمونه ګوري، فلمونه ګوري، د فلمو په وجه باندې جنت ته نشي راتلی. د دې خوب تعبیر او معنا به وکړو. مخکې به د الله جل جلاله د ستر کلام د الله د کتاب د سورة ال عمران 102 آیات تلاوت کړو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایها الذین آمنوا، هغه کسانو چې ایمان یې راوړی دي، اتقوا الله، وویریږئ د الله څخه، حق تقاته، په حق ویریدلو سره. الله راته وایي ولا تموتن، مه مرئ الا خو بیا مړه سئ وانتم مسلمون، تاسو مسلمانان مړه سئ، پر ایمان واسئ. د سورة ال عمران 102 آیات. نو دغه فلمونه کتل، هغه کې د لوڅو ښځو تصویران، د لوڅو ښځو ویډیوګانې کتل، هغه کې فحش کتل، سندرې کتل. محترمینو، دا د انسان پر ایمان باندې اثرات کوي. دغه محترم چې خوب لیدلی دی او خپلې مور ورته ویلي دي چې په جنت کې یم، خو دلته وړوکي او کوچنیان او ماشومان دي، لویان نه راځي. لویان خو له ملا تر امي، د تجاره تر مسکینه، تر غریبه، تر پیداله، ټول په فلمو امخته سول، ټول په فیسبوکو امخته سول. د الله په حضور کې به بیا کم جواب ورکوو؟ ایا موږ ژوند ټول په ګوګل او یوټیوب او فیسبوک باندې مشغول وګرځاوه؟ زه دې ته وایم صرف یو فیسبوک د انسان دپاره بس دی، یو یوټیوب بس دی، نور دې هېڅ ګناه نه کوي، خو دغه دوه شامې دوزخ ته ورسوي. دا هغه څه دي چې کافرانو د انسانانو د شغل لپاره وضع کړل، چې انسانان د الله جل جلاله څخه مشغوله سي، د الله د رسول څخه مشغوله سي. زموږ د ځوانانو سترګې سهار تکې سرې وي، د شپې پر فیسبوک باندې فلمونه ګوري، فحش ګوري، نارواوې ګوري. او دغه رنګه یو وخت زما شیخ او مرشد مبارک ته یو مورد خوب بیان کړي، سپین ږیری عالم و، حاجي عبدالستار نومېدی. خوب مې لیدی داسې قبرستان وي، بعضې قبرونه ډېر غټ غټ وي، داسې کړکۍ لري او غټ غټ کلکینان کې پکښې وي، او بعضې قبرونه بیا داسې له کلي کې چې تېرې سوي،
زما شیخ مبارک ورته الواقعات ښه خوب لیدلی دي دا غټ غټ قبرونه او دا کړکۍ او کیکنان چې ورپک شوی دا د پخوانو قبرونه دي او دغه قبرونه چې دا لیکي وي دا د دې اوسنو قبرونه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم یا دا قبر یامد البصوات چې سترګې دید کې دونه سړي ته آزاد شي یا دومره کښنی چې د انسان یوه پښتۍ ته لا بله پښتۍ ورتېره کړي نو محترمه دغه انسانان ټول په غفلت کې یو حتی که په هر ځای کې دي چې نیټ ته لاسرسی کېږي په سینما او په فلمو باندې اخته دي د علماو سترګې مردارې سولې په دې فلمو د شیخانو سترګې مردارې سولې په دې فلمو د طالبانو سترګې مردارې سولې په دې فلمو د ښځو سترګې مردارې سولې په دې فلمو باندې موږ به د الله حضور ته په کومو سترګو باندې ورځو سترګې خو هغه وي چې د الله کلام یې لیدی سترګې خو هغه وي چې د الله جل جلاله د رسول احادیث مبارکه په کتل کېدل نن زموږ سترګې په فیسبوک او د موبایل په سکرین باندې هغه لګیا وي زموږ سترګې په فیسبوک مشغوله وي او دغه محترم چې وای خوب کې سپین کالی سړی و شاوخوا ورباندې ماران او شماران را ګرځېدلي وه دغه سپین کالی دغه سپین دا ایمان دی د ایمان سره شاوخوا دغه ماران او خصمانان او دشمنان دي شیطان دشمن دی دنیا دشمنه ده خواهشات خو دشمنان دي او فیسبوک دشمن دی نیټ دشمن دی موبایل دشمن دی د دې ډیرو دشمنانو سره مقابله کوي انسان وکړه نو به ایمان لاس ته راوړي ایمان به تیر کړي الله دې پر ایمان باندې واروي الله دې به ایمان نه کوي کافرانو هغه اسباب را ته راوړل چې مو جوت مکافران کی کفر دینه دي سړی په دنیا کې د کفر ناری وي د حالت ته ځکندن داسې نازک حالت دی که د هر شغل په ژوند کې وو پر حالت ته ځکندن به د هغه شغل وي که د فیسبوک کتې پر حالت ته ځکندن به د سترګو انځور ته فیسبوک راځي که د په بل شي باندې دنیا کې زړه مشغول و هغه به در باندې راځي که د الله په ذکر زړه مشغول په دنیا کې بیا به پر حالت ته ځکندن هغه ذکر درته راځي هغه محبت به درته راځي که تاسو پام وکړئ یو کوچنی چې د مور سره مینه لري چې هر څوک یې وي دی د مور نارې وي د خپلې مور نارې وي تاسو بیا په دې ماشومانو باندې فکر وکړئ ځکه ماشوم د مور په سینه باندې رالوی سو د مور د سینې شیدې خوري او د مور سره په غېږ کې پروت وي مینه د ژوند یې ټول د مور سره وي خو چې هر څوک لاس ورباندې پورته کړي هغه د مور نارې وي نو دا انسان دا ډول دی که د هر شي سره شغل وکړه حالت ته ځکندن به هغه شغل ورته راځي بایزید بستامي رحمت الله علیه خوب ولیدی په خوب کې حورې ولرالې چې بایزید موږ خو ستا ښځې یو په جنت کې الله په دنیا کې د ښکاره کو دا ستا دپاره بشارت تو زیری دی بایزید بستامي رحمت الله علیه مبارک چې سهار راپورته سو ډېر فکر خراب و ډېر په سوچو کې و ځکه حورې لیدلي دي حورې هغه نازک پوسته هغه سپین مخي هغه د الله ښکلی مخلوق دی چې که دنیا ته د حورې ښایست راښکاره سي د دنیا د لمر ستر نظام ستره رڼا به تغییر وخوري د سپوږمۍ دغه سپینه رڼا به تغییر وخوري دومره ښایسته دي نو چې دا انسان وویني څنګه حالت کوي وزیر بسامي رحمت الله علیه 2-3 ورځې ډېر په سوچ کې و سودا یې و چې ژر جنت ته کړلی وای په دې کې فکر و درېیمه شپه یې بیا په خوب کې دی ولیدلې په خوب کې مې وایي سترګې پټې کړې ځینې او حورو راته وویل یا بایزیده موږ په الله بشارت و زیری درته راستولي ته ولې نه راته ګورې وایي ما ورته وویل ان کن شواغل من ذکر الله تعالی عز وجل تاسې د الله له ذکر ما مشغوله کوئ سبحان الله پخوانو حورو ته په خوب کې نه کتل و د الله څخه مشغوله کوي موږ نن علماو هم فیسبوک علماو هم انټرنیټ علماو هم یوټیوب علماو هم دغه شان لاسته راوړل چې د فیسبوک په خاطر مو الله لرې کوي له ځانه څخه الله قرآن مو لرې کوي خالد بن ولید رضی وایي الله ته به کم جواب ورکوم په ورځ قیامت چې هغه وایي زما کلام دی د تورې په خاطر پرېښوی توره دې جنګوله جهاد یې کاوه په توره دې د کافرانو سرونه پرې کول بلکې زما کلام درته پاتې سو زه به وایي څه جواب وایم ویې ژړل خو
خو لیکن موږ د الله کلام د فیسبوک په وجه پرېښی دی دغه وخت چې موږ فیسبوک ته ورکوو د الله کلام ته یې راځي ورکو د الله ذکر ته یې ورکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم درود ته یې ورکو راځي دا و نفلو ته ورکو راځي دا تحلیل او تسبیح ته ورکو دغه وخت هغه یو شاعر وایي حیران یم چې نفرت ته اوزګاریږي خلک څنګه دا وخت خو دومره کم دی د محبت دپاره هم حیران یم چې نفرت ته اوزګاریږي خلک څنګه وایي دا وخت د محبت دپاره لا نه لرو چې چا سره محبت وکړو هغه خلکو ته وایي موږ حیران یو چې په نفرت کې څنګه وخت لري نفرت ته څنګه وخت ورکوي محترمینو د عبادت دپاره مو لا وخت زموږ څومره کم دی تاسې خپل ځان ته فکر وکړئ څومره موږ بیده یو څونه په خوراک اخته یو شپاروس څلېروس ګانټې دي تاسې په دې کې فکر وکړئ څونه وخت موږ بیدېږو څونه وخت زموږ د اهل د اولاد سره څومره وخت موږ د دنیا په ژوند کې تېروو څومره وخت چې زموږ عبادت ته راپاتې دي هغه موږ بیا په فیسبوک او بیا په فلمو باندې وګورو په فلمو باندې مشغول وکړو د خدای په لحاظ خوندو ورونو د خپل قبر په خاطر باندې موبایل چې ګرانې وي موبایل ته چې د نیټ پیکیج واچوه دا احساس در سره وکړه چې ورځ قبر ته ورځم ورځ د الله حضور ته ورځم ورځ به الله حساب را سره وکړي دا موبایل به زه څنګه استعمالوم د دې موبایل په توسط باندې بعضې خلک چې زموږ سره شاګردان دي د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم مبارک په دیدار مشرف شول هغه یې په خوب ولیدی د هغه عاشقان جوړ شول خو دغه موبایل بیا د ډېرو ځوانانو په لاس کې دي چې هغه فلمونه ګوري بیا په ځای کې ځان ولره معذوره کړي په ځان باندې ځان انزال په لاس باندې ځان انزال کړي داسې ښځې شته چې هغه فلمونه ګوري هغه د فیسبوک صفحې ګوري چې بدیږي د پردو ځوانانو تصورات یې په ذهن کې وي بیا بدیږي راځي خپل ځان باندې رحم وکړو الله پر موږ ظلم نه کوي خو موږ ظالمان یو موږ خپل ځان قصدن دوزخ ته ټېلوو قصدن د دوزخ په خوا ته ځانونه بیایو نو محترمه عجیب ښایسته خوب لیدلی دی دا ستا قریب الله جل جلاله دي ستاسو عمر ښایسته کړي محمد افسر حاجي صاحب محترمه موږ ته به دعاوې کوې ته د استاد مبارک مجاور یې ته د موږ خیر یې او هغه کوم شاګردان چې په مدینه منوره کې دي د الله په خاطر دي موږ ته دعاوې وکړي زموږ سلامونه دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته ورسي داسې دې ورسي چې رسول الله ستا د امت یو ګناهګاره یو مردارخوره یو سپی یو نجس دیوبندي مولوي سلامونه وایي مولوي ما را سره یادوي ورته یو سپی ستا د امت سلامونه در باندې وایي محترمینو د دې محمد افسر حاجي صاحب محترم کوم په تاسو باندې واورم نور تاسو خپل قبر تاسو خپل آخرت تاسو خپل اسپین کفن سره پرېږدو که هر څه کوئ یو ورځ بیا راتلونکي ستا حساب وسي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته جمهوري صاحب محترمه څنګه یې ښه په خیر یې په کور کې مو خیریت دی خدای پاک چې اوښ چې ګرده جوړ او روغ یاست او په صحت برابر یاست زه بیرروحا ته راغلی یم د حاجي افضل خان سره ناست یم حاجي افضل خان یو پوښتنه درڅه کوي نو دی به دا خبرې شروع کړي افضل خان صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته مولي صاحب زه ستاسو د زړه د اخلاص سلامونه وایم د ستاسو انډیوالانو ټولو ته زه سلامونه وایم الله تعالی دې وکړي د ستاسو په مبارک حضور کې قبول او منظور شي اول خو دې ما دا عرض ده چې موږ دپاره هر وخت دعا کا او بله خبره دا ده چې د ما خوري دی د ما د خور ځای دی هغې پېژني محمد اشرف حاجي ډېر تقواداره سړی دی هر وخت حرم تر منځه ته ځي دلته په دوکان کې کار کوي نو بیا ده ووایي دی ما خوري ما خور ځای دی چې ما خو شپې ما له خوب ولیدلو بیا ما ورته ووایي چې ما مولي صاحب ته زه وښیم ما بین سره مونږ ته معنا وکړي زه یې نه شم در کولی بیا نو خوب ده داسې لیدلی وه خو د موږ خورکۍ چې دوی وه مړه شوي دعا کله کېږي چې مړه دو الله دې مغفرت نصیب کړي
ده ووایي چې زه کور ته ننوتلم، په کور کې د یو حافظ ورور دی، ما خوري دی، دغه سره د ما مور نشته وه. بعد بیا رغبړ م سره وکړو، سلیماشن سره وکړله. ما ورته ووایي چې مورې ته خو بیخي ډېر ځان کړل، ملاقات مو نه ورسره کړی، څه حالونه دي؟ وایي چې کورنۍ دي. بیا ما دا پوښتنه ترې وکړله چې مورې ته خو مړه وې، په جنت کې څه حال دی؟ دې چې ما ته ووایي د مور چې په جنت کې خو قرارې کورنۍ دي، خو په جنت کې ټول وړه هلکان او جنکۍ دي، داسې مشران نشته. مشران یو مشر او سړی او ښځه نشته په جنت کې. وایي چې ولې نشته؟ چې دا فلمونه ګوري دا د هغه وله. وایي چې ښه دغه خوب یې داسې مې چې ولیدلو، وایي چې زه بهر ته نه راوتلم، وایي چې راوتلم بعد داسې باغونه راوړل، وایي چې دې سره بیا زه په هوا شوم. بیا په د هوا کې ما داسې مزل وکړو، ټول ځنګل و درختې ونې وې، ډېر تېز روان وم. یوې مقبرې ته ورغلم، په مقبره باندې کوز شوم. ما وایي چې ته مقبره باندې کوز شه. په مقبره باندې چې زه کوز شوم، یو سپین ږیری سړی ولاړ و او هغه پکې و، د کفن پکې و، چې ورنږدې شوم چې وکتلو او د چار چپېره ماران ترې ګډ شوي وو. د مارانو والو یې بل طرف ته ده به غورځي کړل. وایي چې د ما خوري وو چې ما په د خوب کې دومره غورځای وکړو چې ما وایي چې که تاسې په ما څه خوب چې وشوی، چې ما وژړل، غورځای مو وکړلو. امران مو چې ولیدل چې په دا سړي باندې شروع کړي وای، سپین ږیري باندې. مولوي صاحب نه خوب دغه وو. بیا به که خیر وي د دې جواب محمد هاشم حاجي ته ورکړي. السلام علیکم ورحمت. نو محترم، دغه مقبره دنیا ده، ځکه د دنیا یو داسې ورځ راتلونکې ده چې ټوله دنیا کې به بیا د انسان غږ هم نه وي، په هدیره کې هم د انسانانو غږونه نه وي. مقبره دنیا ده، دغه سپین کالي په سپین لباس کې سپین ږیری سړی، دا ایمان دی. دا ایمانونه د انسانانو لکه انسان چې ضعیفه کېږي، ایمان قوت ته ځواک پیدا کوي. نو داسې د زمانې د انسانانو ایمانونه ضعیفه دي، او دغه ډېر دښمنان چې ورباندې راټولو ماران، دا دښمنان دي. پر اسلام باندې ډېر دښمنان دي چې پاکې مې مخکې هم درته وویل چې فیسبوک دی، نور څه انسي و شیطاني دښمنان دي. نو الله جل جلاله دې موږ تاسې د هره دښمنه څخه، که د ایمان دښمن وي او که د جان دښمن وي، که د مال دښمن وي، الله دې زموږ حفاظت وکړي. محترمینو، الله دې زموږ ستاسې سترګې راپاکې کړي. هغه چا چې فلمونه ډېر کتلي دي، هغه دې نو اوس له دې بعده د خپلې سترګې د الله په قرآن باندې ستړي کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.